Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. زه وصال له ټکنیکل پښتو چینل بیا هم د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. په دغه ټکي به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو چې په خپل اډموب اپلیکیشن کې هغه کلیک وکړو چې CPC مو هم لوړه وي، CPC مو هم لوړه او CTR مو کم وي. نو باید تاسو ډېر ښه کلیک وکړئ تر څو په کلیک $1.5 پورې تاسو کولی شئ چې ډالر ترلاسه کړئ. نو که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د سبسکرایب بټن کلیک کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نښان باندې هم کلیک کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې ژر در ورسېږي. نو راځئ چې په ویډیو پیل کړو. نو لومړی به تاسو راشئ سیټینګ ته به راشئ. کله چې سیټینګ ته راغلی دلته به تاسو راشئ اپلیکیشن ته به راشئ. دلته کې تاسو ځینو تلیفونو کې ایپس لیکلي نو د زما تلیفونه کې اپلیکیشن لیکل دې ته راځم. دلته به تاسو وکړئ چې کروم براوزر به ښه ورته کلیر ډیټا کوئ. د سټرنګ ته به راشئ او د میجسټر نو دغه به تاسو کلیر ډیټا کوئ. دا مو چې کله کلیر ډیټا کو نو را به شئ واپس دا مو چې کله کلیر ډیټا کو زه کلیر ډیټا نه کوم نو ما کلیر ډیټا کړی و مخکې. نو دلته به دغه ځای ته راشئ. دلته چې کله راغلی دلته که لوکیشن مو خلاص نو دغه به تاسو بند کړئ. نو بیا به راشئ خپل اپلیکیشن ته دا به هم ورته کلیر ډیټا کوئ. کله مو چې دا هم کلیر ډیټا کو نو په واپس به لاړ شئ. کله مو چې واپس لاړ شئ دلته تاسو وینئ ګوګل. نو ګوګل نه به کلیک وکړئ. کله مو چې ګوګل نه کلیک وکړو دلته ایډز کله مو چې ایډ باندې کلیک وکړو نو دلته تاسو دغه ایډي ورته بدله کړئ. دغه ایډي ورته بدله کړئ. ګورئ داسې یې ورته بدله کړئ. ګورئ داسې مو چې ورته بدله کړه نو اوس به راشئ تاسو خپل اپلیکیشن ته. ما دغه اپلیکیشن ته زه دلته راځم. تاسو به خپل اپلیکیشن ته راشئ. نو چې کله تاسو خپل اپلیکیشن ته راغلی دغه دی بینر ایډ دغه بینر ایډ شو او بیا به په واپس بیگ بټن باندې کلیک وکړئ. نو دغه دی انټرسټیشل ایډ. بیا به داسې تاسو به داخل ته لس ایډز کاټ کړئ. د انټرسټیشل ایډ به کاټ کړئ داسې به لږ درېږئ 4-5 سیکنډه په دغه ځای کې تر څو ایډزونه لږ بدل شي. کله داسې بدل شو داسې ملاټ ایډزونه انټرسټیشل ایډز واړول نو تاسو به په یو غټ اعلان باندې کلیک وکړئ چې کوم یو غټ اعلان وي چې ښې پیسې ورکوي. نو زه دغه باندې کلیک کوم. کله مې چې دغه باندې کلیک وکړو نو زه براوزر ته بیا تاسو به دلته په دغه ځای کې تر 4-5 منټو پورې پاتې کېږي. دلته مهم کار به پکې داسې کې اجرا کوئ. مهم چې دي تاسو به چې کله کلیک وکړئ دلته به تاسو د هغې د کلیک چې دا پرایوسي ګورئ. پرایوسي باندې به کلیک وکړئ. داسې تاسو به فقط 4-5 ګنټې پکې تېرې کړئ اعلان باندې. دغه یعنې د CPC د اندازه کاپي کوم او داسې ځان ورسره کنیکټ کوئ. یوټیوب چینل کې یوټیوب چینل ورته سبسکرایب کوئ. اباوټ کې نو اباوټ ګورئ او دغسې به کار کوئ. دغه د اډموب نو تاسو ته دا ډېره ښه CPC درکوي. تقریبا اول ورکړي چې اډموب اکاونټ جوړ کړئ نو تاسو به خپله هم لیدلي چې اډموب اکاونټ اول ورکړي چې جوړ کړي اپلیکیشن ورته CPC چې وي لږه کمه ورکوي. نو وروسته بیا لږه CPC چې تر 2-3 ورځې واوړي نو CPC ډېره ښه CPC ورکوي. تر $1.5-2 پورې ورکوي. ما هم
تر $2 پورې 2 څخه مې هم 2 سنټه پاسه اخیستي وو په داسې کلیک باندې. نو تاسو باید ورته وی پی این کنیکټ نه کړئ، ځکه چې اوس وخت کې وی پی این کار نه کوي، ځکه چې ډایرکټ دننه ډیسیبل کوي. نو تاسو ته وایم چې وی پی این ورته مه کنیکټ کوئ. وی پی این کلیک وکړئ او دلته 4-5 منټه پکې پاتې شي او بیا ورته وځئ. نو تاسو دوهم کلیک ډېر هغه مه کوئ، دویم کلیک 2 وکړئ. نو بیا وروسته 4-5 ساعته وروسته بیا 2 کلیکونه وکړئ، ځکه چې داسې نه چې تاسو ورته مټه شئ کلیک کوئ چې په سد کې 10-15 وکړئ. داسې هم مه کوئ. 2 کلیک وکړئ، 3-4 ساعته پکې تېر شي، نو بیا وکړئ. داسې خپل کار ته هغه ورکړئ تر څو ستاسو اکاونټ محفوظ وساتل شي. که تر اوسه پورې مو زما چینل نه سبسکرایب کړی، نو ټولو پښتنو وروڼو ته زما دا درخواست دی چې زما د ټیکنیکل پښتو چینل ته سبسکرایب کړي، او که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک حتما وکړئ. که هر څوک په موبایل یا داسې کوم اپلیکیشن چې غواړي نو هغه ماته په کمنټ کې وکړي، یا د نمبر هغه ولیکي، او یا زما نمبر په واتساپ باندې تاسو ته زه درکوم. هغه کې د راشي که پبلش اپلیکیشن غواړي زه ورته جوړوم، او که همداسې زما په شانتې اپلیکیشن هم غواړي نو زه ورته جوړوم. نو دا وه نننۍ ویډیو. تر نورو ویډیو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ.